د جرمني ژبې ځانګړي توري دی Umlaute په جرمني ژبه کې سربیره په اصلي تورو چې 26 دانې وو 4 نور توري هم شته دي چې دا ځانګړي توري نومول کېږي. 3 غږیز توري دي او یو یې هم لاندې بل توری ده. بیلګو سره یې وینو. د دې تورو تلفظ په یوازې بڼه به یو څه ستونزمن وي. د دې لپاره چې وکولای شئ دا توري صحیح تلفظ کړئ او پوه شئ چې غږ یې څه شي ته ورته ده، کوم توري سره یو ځای کېږي، همداسې یو غږ بیرته جوړولی سي، هغه دا دی ای ده او ا او ای دا دواړه که یو ځای ولیکل سي نو دغه تلفظ ورکوي یا د دې تلفظ ورکوي. ای لیکل یې داسې وي غټ توری، وړوکی همداسې، نوم یې د Umlaut. بیلګه Ägypten د یوې بیلګې سره که وویل سي نو کیدای سي ښه صحیح معلوم سي چې د دې غږ څه ده. Ägypten مصر. بیلګه څنګه لیکل کیږي؟ په دې کتاب کې هم موږ لیکل تمرینوو تر څو پورې څه وکولی سو د تورو ځایونه وپېژنو او په کورسونو کې موږ ته څه ستونزه نه وي. Ägypten دویم توری Umlaut ده. دا هم هماسې تلفظ کېږي لکه په څنګ کې چې یوه ای وي. دی غټ توری دی، دی هم وړوکی توری Umlaut لکه München مونیخ. څنګه لیکل کېږي؟ Umlaut N-C-H-E-N München. Umlaut O او E. Österreich څنګه لیکل کېږي؟ څلورم توری د C توری ده، د سین توری ده چې لیکل یې داسې وي خو غږ یې د 2 دانې SH څنګ په څنګ لیکل سوي وي، داسې غږ لري. دلته راځئ سین لیکل سوی ده لکه Straße دلته دا سین Straße. دا 4 توري د الماني ژبې ځانګړي توري د جملو نه دي.